یاره که په تاسو کې څوک انټيليجنټي کنه د دې سو یاره مام پوهه کې کنه زه په سو نه رسیدم زما په لاس کې یو کېله د یو غازغ د دې په مطلب خو به تاسو ډېر ښه پوهئ کېله چې د مړاوي د چې کم طرف ته یې تاړی یم هغه طرف ته اوړي غازغه چې د بالکل نیغه ده نو ما ته پته د دې په مطلب باندې تاسو پوهئ که تاسو وایئ چې زه د دې کېلې د کوږوالی ختموم نو تاسو به داسې کار وکئ سهار په نهاره باندې چې څنګه راپاسئ څلور دانې د اوږې په لیبه راوالی د ګرمو اوبو سره به دا تاسو سهار وڅکئ که تاسو اوږه نشئ خوړلی نو تاسو به داسې کار وکئ اوږه به وټکوئ زیاته به یې نه ټکوئ سکپ په یې وچقوئ یو په لیبه بیا په ژبه باندې ږدئ او د دغه ګرمو اوبو سره چې دی دا بس کوئ دا تاسو له به ډایټ کې هم ډېر ښه کار درکوي حکیمانو تاسو تباه کړئ تاسو له ګډې وډې ګولۍ درکوي تاسو هغه ډېر زیات خراب کی تاسو بیا خپل منزل مقصود ته چې دی نشئ رسېدی ویډیو ځان سره سیو کوئ انشاءالله دا به تاسو ډېره زیاته په کار راشي دا به تاسو یو ورځ کوئ یو ورځ به یې نه کوئ انشاءالله چې تاسو رزلټ ښه نه و زه به ستاسو ذمهوار یم الله دې ما بالکل کار نه کوي چې دا د وایي سره د مطلب څه دی تاسو کې څه شته ماته لږ وضاحت وکړئ یو جهان مننه به قربان ځکه چې دا میلیون نیوز د دې ویډیو واغستې دی خلکو ډېر غټ ریسپانس ورکړی خلکو ځان سره ویډیو هم سیو کړې ده زه خو د پوه نه شوم ما خو په ریسرچینګ وکړو انټيليجنټ حضرات را منشن کې ورته چې لږ وضاحت راته وکړي صحیح